نن درته د واتساپ داسې 3 سیټینګونه وښایم چې ستاسو به حتما په درد ولګي. سلامونه، وخت مو بخیر. په دې هیله چې روغ جوړ پاستئ. ملګرو، دغه سیټینګونه چې تاسو ته ښکاري لومړی د چې لپاره کارول کېږي، دویم او دریم. لومړي سیټینګ آن کولو سره تاسو ته ناپېژندل شوي نمبر یا اړیکه نشي نیولی. هغه نمبر چې تاسو سره ثبت نه تاسو سره اړیکه نشي نیولی. دویم سیټینګ سره ملګرو، تاسو سره څوک خبرې کوي هغه نشي کولی چې تاسو ادرس معلوم کړي. هېڅوک هم نشي کولی چې تاسو ادرس معلوم کړي. دریم نمبر سیټینګ ملګرو، دې دپاره ده چې څوک نشي کولی چې غلط لینکونه یا غلط عکسونه یا غلطې ویډیوګانې ولیکي. دغه درې اپشنونه تاسو ملګرو فعال کړئ، ستاسو لپاره په ډېر درد خوري. ملګرو، دا یوازې هغې واتساپ کې کېږي چې تاسو نوی اپډیټ کړئ. کله چې تاسو واتساپ اپډیټ نه تاسو حتما خپل واتساپ اپډیټ کړئ او بیا دغه سیټینګ ته ورشئ. راځئ چې دغه سیټینګ درته وښایم او تاسو ترې خبر کړم چې څنګه دا سیټینګ ترسره کېږي. لومړی به ملګرو تاسو واتساپ اپډیټ کړئ، بیا به راشئ خپل واتساپ ته. کله چې واتساپ ته ملګرو راغلی، واتساپ هم خلاص که واتساپ په دغې سیټینګ برخه به تاسو کلیک واخلئ. په دې درې ټکو اپشن به کلیک واخلئ، دلته به راشئ او په دې سیټینګ برخه به کلیک واخلئ. کله مو چې په دې سیټینګ برخه کلیک واخلئ ملګرو، دلته به تاسو راسئ او په دې پرایوسي باندې به تاسو کلیک واخلئ. پرایوسي مې چې کلیک واخلئ ملګرو، ښکته به راشئ اخر ته به تاسو دغې ځای له راورسېږئ. کله چې تاسو دې ته راغلی، دغې ځای کې به ملګرو په دغې ځای کلیک واخلئ. دغه درې وړ اپشن به تاسو آن کړئ ملګرو. دا بیا هم څه دپاره کار کوي. لومړی اپشن چې دی تاسو دپاره ملګرو، چې کله تاسو ته هغه کسان چې تاسو سره ثبت نه وي، هغه نمبر چې تاسو سره ثبت نه وي، هغه تاسو ته نشي کولی چې زنګ راووهئ. دویم نمبر ملګرو دا چې دی، تاسو په زنګ په جریان کې ستاسو ادرس څوک نشي معلومولی چې تاسو چیرته اوس فلحال موقعیت لرئ. دریم نمبر اپشن چې دی ملګرو، تاسو ته غلط لینکونه او غلط شیان څوک په واتساپ کې نشي رالیږلی. هر څوک یې تاسو ته په واتساپ کې راولیږي نو واتساپ کمپنۍ به دا ډایرکټ بلاک کوي هغه شیان، او یا به مطلب ملګرو تاسو ته نه وښایي خط او هغه هم نشي کولی چې تاسو ته یې راسینډ کړه. نو دغه درې وړ اپشنان تاسو ملګرو لومړی خو حتما ستاسو دپاره اړین دی، ستاسو د کور واتساپ دپاره اړین دی ملګرو. دغه درې وړه به داسې څه کړئ، تاسو آن کړئ. کله مو چې آن کړئ ستاسو واتساپ بالکل حفاظت کې شو، محفوظ شو. ملګرو نو که ویډیو مو خوښ شوي وي نو حتما زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ تر څو دغسې خوندورې او زبردستې ویډیوګانې تاسو ته وړاندې کړم. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.